يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. یاد کړه هغه وخت چې کله منافقانو او ټولو هغو خلکو چې د هغو په زړونو کې ناروغي وه په ډاګه څرګنده وویل چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې وعدې کړې وي هغه له غولونې څخه پرته نور څه نه وي. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. کله چې له هغو نه یوې ډلې وویل چې ای د یثرب خلکو ستاسې لپاره نور د سایرېدو موقع نشته بیرته وګرځئ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. کله چې د هغوی یوې ډلې په دې وینا سره له پیغمبر نه د رخصت غوښتنه کوله چې زموږ کورونه تر خطر لاندې دي په داسې حال کې چې هغه تر خطر لاندې نه په اصل کې هغوی غوښتل د جنگ له محاذ نه وتښتي. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. که د ښار له اطرافونه دښمن راننوتلي وای او په هغه وخت کې هغو ته د فتنې په لوري بلنه ورکړای شوې وای نو دوی به پکې ځان غورځولی وو او ګرانه وه چې دوی د فتنې په شریکېدو کې څه درنګ دریغ کړی وای. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. دغه خلکو له دینه مخکې له الله سره ژمنه کړې وه چې دوی به شان نه اړوي او له الله سره د شوې وعدې پوښتنه خو ارومرو کېدونکې وه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ای پیغمبره دوی ته ووایه که تاسې له مرګ یا وژل کېدو نه وتښتئ نو دغه تېښته به ستاسې لپاره هیڅ ګټه رسوونکې نه وي. له هغه وروسته د ژوند د خوندونو اخیستلو ډېر لږ فرصت به تاسې ته در په برخه شي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. دوی ته ووایه چې څوک دي چې تاسې له الله نه ژغورلی شي که هغه تاسې ته ضرر رسول وغواړي او څوک د هغه د رحمت مخه نیولی شي که هغه پر تاسې مهرباني کول وغواړي. د الله په مقابل کې خو دغه خلک کوم ملاتړ او مرستندوی نشي میتلی. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله له تاسې نه هغه کسان ښه پیژني چې د جنگ په کار کې خنډونه اچوونکي دي او خپل اورونو ته وایي چې راشئ زموږ خواته او دوی په جنگ کې برخه نه اخلي مګر تش په نامه. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. چې له تاسې سره په ملګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي که د خطر وخت راشي نو تا ته په داسې شان د سترګو مردکي اړوي رااړوي لکه چې پر کوم چا باندې د زنکدن بې سدي خوري.